د شیرګل په مین بازار کې ځلي حکومت چې کم 10 سولر لایټونه لګولي وو هغه د لګېدو نه صرف 10 ورځې پس مکمل توګه باندې خراب شو. دې 10 لایټونو کې 7 خراب دي او صرف 3 کار کوي. او ناظرینو د بدقسمتۍ ځلي حکومت چې په شیرګل مین بازار کې کم 10 سولر لایټونه لګولي وو هغه په 10مه ورځ باندې په مکمله توګه باندې خراب. که یوې خواته د دې لایټونو کوالټي د پولونو هایټ او د بلپونو سایز د ځلي حکومت په سپینه جامه باندې داغ دی، نو بلې خواته دا بلپونه د قام د بې حسۍ د ستم ښکار دي. دا لایټونه ټیکهدار په اول ځل باندې د مین بازار په مین روډ کې د سنټر میډیا په منځ کې لګولي وو او اوس یې اوباسي او د سړک په غاړه کې د لګولو پروګرام جوړوي. دا لایټونه په خپله خاموشه ژبه د کمشنر مردان او ډي سي مردان نه ضرور دا تپوس کوي چې د قومي خزانې نه په دې لایټونو باندې دا دومره پیسې اولې ولګېدې او د دې ناقام ته څه پیدا وشوه. آیا د دې دا حل دی چې دا لایټونه دې اوس د سنټر میډیا نه اوباسي او د روډ په غاړه دې ولګوي؟ کتونکو د شیرګل په مین بازار کې ځلي حکومت د شیرګل د بیوټیفیکیشن په نوم باندې 1.25 لکه روپۍ لګولي دي، خو ولې د دې لایټونو په شانتې دغه بیوټیفیکیشن هم تش د نوم د حده پورې بیوټیفیکیشن پاتې دی. کتونکو په پښتو پوینټ ټي وي باندې به تاسو د دې بیوټیفیکیشن په حواله باندې هم زر یو ریپورټ ګورئ او فیصله به تاسو کوئ چې دا واقعي بیوټیفیکیشن دی او که نه. او کتونکو دغه ریپورټ ډیر زر را روان دی او تاسو به د دې ریپورټ په کتو باندې بیا دا فیصله ضرور کوئ چې په شیرګل بازار کې 1.25 لکه روپۍ چې د بیوټیفیکیشن په نوم باندې لګېدلې وي واقعي دا بیوټیفیکیشن منصوبه وه. د شیرګل په مین بازار کې د ځلي حکومت د طرف نه لګولی شوی سولر لایټس نظام په مکمله توګه باندې د ناکامۍ ښکار دی، خو ولې څوک تپوس والا نشته چې تپوس وکړي.